قدرمنو هیوادوالو تیر مسؤلیتونه اجازه نه راکوي چې په ځینو مواردو باندې بحث ونکړو. د یوې خوا ملي مسایل دي. په افغانستان کې د ډیورنډ کرښې مسله ده. د پاکستان لخوا په افغانستان باندې بمبارۍ دي. تاسو ولیدلې چې ځینې سیاسیون پاکستان ته چکچکې وهي او ځینې غندي. دا څوک چې پاکستان ته چکچکې وهي دغه سیاسیون د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په ملي مسایلو کې دوه مخی سیاست کړی او په ملي مسایلو باندې تجارتونه کړي، شخصي جیبونه یې ډک کړي دي. د افغانستان ګټې ورته مهمې نه وې. د بلې خوا نشو کولی چې ونه وایو دوه مهمې مسلې چې غواړم ستاسو سره شریکې کړم او د فعلي چارواکو توجه هم ورته راواړوم. وګورئ د جمهوریت په وخت کې د برېښنا ریاست ته ځینې میټرونه د برق راغلي وو چې په هغه وخت کې غوښتل چې قرارداد وکړي د یو شرکت سره او دغه میټرونه په خلکو باندې حتمي کړي. اوس دغه میټرونه په هغه وخت کې جمهوریت په وخت کې ځینو ورته اجازه ورنه کړه. اوس دغه میټرونو د برېښنا ریاست د یو شرکت سره قرارداد کړی ده او د کابل د ښار نه د برېښنا میټرونه په اکثرو منطقو کې ټولېږي او د برېښنا د ریاست لخوا وګړي غریب او بیچاره ولس دې ته وادار کېږي چې هغه شرکت ته لاړ شي د پښتونستان په واټ کې هماغه میټر چې دوی ورته فرمایش ورکوي هماغه واخلي او راوړي نصب کړي. قیمت یې هم تقریبا 14-15 زره د میټر قیمت، 6 زره د نصب قیمت ورته وایي. 20 زره افغانۍ راځي په یوه غریبه کورنۍ باندې د یوه میټر قیمت. دا لویه جفا ده د افغانستان د خلکو سره. داسې راته برېښي چې د برېښنا ریاست ځینې کارمندان او ځینې اشخاص هم په فساد کې تر پزې پورې غرق شوي دي او د پیسو خوند یې څکلی ده. دوی هم اوس په هغه وخت کې حداقل ولسي جرګه موجوده وه. ځینې وکیلانو به پاک نفسو وکیلانو به د فساد په مقابل کې غږ جګاوه، اما په اوسني حالت کې هغه مرجع هم نشته چې د فساد په مقابل کې غږ جګ کړي او دغه فاسد ډوله څیرې چې په هر نظام کې راځي او دغه بیا څربیږي او په دې ډول سره خپلو معاملو ته لارې هواروي. زما هیله دا ده چې دا مسله په مطلق ډول باندې بند شي او هغه شرکت چې قرارداد د برېښنا د ریاست سره کړی او هغه چارواکي دا مسله وڅېړي تر څو د دغه شرکت او د برېښنا د ریاست سره دغه مسله دولت حکومت وڅېړي تر څو د دغې جفا او ظلم مخه ونیول شي. دویمه مسله په نظامي محاکمو کې ده. شکایتونه راځي د ډېری خلکو څخه چې په نظامي محاکمو کې د اختطافچانو همکاري کېږي. زما هیله امید هغه ده چې دا موضوع بررسي شي او ځینې اختطافچیان هم چې خوشي شوي دي، مثالونه یې لرو. پخوا زموږ ځینې ملګري اختطاف شوي وو، د همغه اختطافچیان هم خوشي شوي دي. بناً په دغه مسله کې هم توجه باید جدي شي تر څو افغان ولس ونه ځورول شي. حکومتونه به خپلې چارې تنظیموي، ګرچې په فعلي حالت کې د قانون له مخې نه دي تنظیم شوي، مګر ولس باید په هر نظام کې په هر حکومت کې ونه ځورېږي. په تیر کې هم موږ دا غږ جګ کړی ده، اوس به هم دغه غږ جګوو د ولس لپاره انشاءالله.